الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. طالبانو د ذبیحې پر بیان چې دا سړی علالي اول یو شی علالول دا فرق نه لري چې هغه د اوسپنې چاقو دی چاړه ده یا هر شی چې دی دا نه دی چې بیا لاس دی دا د اوسپنې دی لرګی پابند کې ورکې دا نه غواړي. بس پاره کم چې وي چې حلال څه شی دی خو په حلال کې اصح کول دا دی دوی کرنکې دي یو رسته بغل ته شارک دی د کرنکې یو چپه بغل ته درې چې یو قلخ ته پرېسي بس که یو پاتې سم بس روا دی وعلیه الفتوا. او دا خدا سو دغه پرې کېده خدای دې وکړي دا پرې کېده په چاقو وي خدای دې وکړي چې په اره وي خدای دې وکړي چې په ډبر وي خدای دې وکړي چې په لرګي وي یو په نوک او په غاښو به نه وي ځکه که دا چیرې هغه راولاکه سوه ختلې نه وه خو په شکل مري او که چیرې ختلې وه بیا د بل چا سره څوک د هغه تشبیه ده نو په دغه اعتبار په هغه مکروه دی. او دغه شان چې پرې کې بس دغه چې پرې کې پارسي چې پرې کې روا دی بس حلال دی. ښه دا حیوان چې حلالوي هغه اول پښې چې نه ورتلي ښه دی. نبي علیه السلام په حدیث کې وایي دې ته استراحت ورکړي چې دا ماشي مالال کې بچې لکوي چې په اسانه یې روح وخېږي او سړی بیا ما سره ګونه پرې کوي بالا به نور چاړه نه پراکه شي خو که چیرې چاړه پراکش کړه نو هغه سپینو ته شان ته ورسول چې په دغه کې ده هغه په دې اډو کې دي یا سرګه سره ور پرې کوي دا بعضې وایي دا مکروه دی کتابونه وایي مکروه دی خو مکروه داسې نه دی چې دغه مذبوحه مکروه ده د عمل یې مکروه دی دا سړي ښه کار ونه کوي داسې نه دی چې پر اغوښت تاثیر لري پخوا به دا خلکو دا چم کوه دا سر پرې کړی دي هغه په چاکور پرې کړی دی او خوا سرغوټ دی هغه نه دا په چاکور پرې کړی دی دا مخوري دا مکروه دی هغه دا تیل مکروه دی. د هغه رقم که راولاړ که سو د چپې خوا چې حلال کړي د سټ خوا ځکه تر هغه وخته پورې د حیوان ژوندی و چې ده څو کوه دا غرګونه پرې کول دا پروا نه کوي خو دا پیل مکروه دی نور په د حیوان کې خبره نشته. او که ما د ټول کې رخا ته ورسې کې تر پایه مخ و قبلې ته کول سنت موقت دي چې دا به څوک وي هغه به د حیوان مخ و قبلې ته کوي که چیرې مخ و قبلې ته نه کوي بلې خوا ته کوي بیا د خلاف د سنت وکوي بیا دا شی خپله څوک دی هغه حلال دی په شي کې خبره نشته خو دا سړي ښه کار ونه کوي. نر و ښځه و شپه و ورځ و ښځه په حیض و په نفاس کې دا فرق نه لري پر اکثر باندې هغه څوک کولی شي هغه حلالولی شي. ښه دا خو دا سوه دغه حلالونګه دا تر غوټو خواته چې غوټو دې خواته تیر شي دا جایزه ده که نه ده جایز. دا کتابونه مختلف راځي بعضې کتابونه وایي دا نه ده جایز بعضې کتابونه وایي درک نه دی معلوم چې ته تر غوټو لوړم دا رګونه و کرنک استه که نسته او بعضې کتابونه وایي چې یقیني جایز دی ولې هغه څوک دی خواته رګونه و کرنک استه نو اصح مبتابهي کول دا دی چې غوټو که لاندې تیر شي که لوړ تیر شي مکروه لا نه دی هغه پروا نه کوي دا بالکل هغه په مشاهده ثابته ده چې خواته غوټو سته دغه سته خواته کرنکې سته او خواته څوک څه رګونه شته. که معلومات وایي ما په مرارا په دې باندې فتوا ورکړه چې نه دی جایز خو صحیح نه ده صحیح دا دی چې جایز دی. بل دا خو زکات اختیاري سو چې دا اختیاري سره لري زکات اضطراري که چیرې د سړي حیوان ساته ولوېدی دی وایي چې زه راکاږم غالبه ګمان دا دی چې راسمري لیکن خو سر یې د دغو خواته نه و هغه لوړه خوا یې وه بس فرض دا کې چې چاړه ور ووي په نیت د حلالولو الله اکبر دی وایي بس بالکل جایز دی. د هغه رقم که راولاړ سو بیا حیوان سر ځینې واخیستي وش وغویې که په بازار کې په کلي کې که په سارا کې سر ځینې واخیستي دا زکات اضطراري جایز دی ځکه هغه وش هغه ځغستا غوښتلی دي او داړې هم لري او غویې چې دي په اکثر کې ښکر هم لري خپل ځان دفاع کولی چې په هر ځای کې نو په ویشتلو باندې مرګ هغه څوک دی زکات حلالول روا دي. او پسه که چیرې په دښت کې سر واخیستي دا زکات اضطراري روا دي چې په ټکې ولي او الله اکبر پر ووایي دا حلال دی که دی ورغې مړ پروت دا کولی شي. او که چیرې راولاړ سوه دغه چې پام ورته کوئ که په کلي کې دا سر واخیستې پسه دا زکات اضطراري نه دی روا بیا نه دی روا په کلي کې ځکه پسه دونه هغه منعت دونه تکړهتوب نه لري چې ځان د ډېګو د خلکو څخه خلاص کړي دا نشي کولی. ښه دا خو بله خبره دا ده چې دا الله اکبر ویل که په کسته یې سړی پر پرېږدي دا شی مردار که په یېره پر پاتې شي یا پر وایي پروا نه کوي لیکن خو الله اکبر
دغه ځای ته پام وکړئ که دوه کسانانو په لاس کې چاړه وه پلاکه شاویه پر دې غاړه د دواړه الله اکبر غواړي که یوه الله اکبر ونه وایه دغه شی مردار دی او که دواړه ووایه خو نو صحیح او که نور پښې نیولې وي یوه الله علاوه نو بیا چې پښې نه یوازې الله اکبر د هغه چا ضروري دی چې هغه د چاړه پلاکه شي که هغه ونه وایه مردار دی په کس نه او که هغه پر ووایه دا نور نه ووایه حلال دی خو افضل دا دی چې ګردې ووایي د هغه ډېر ځای نه دا وایي بره یو په بل سره خطا کړي بل که سړي دوه پسونه پر لږ کښېښول د دواړو غاړې په لاس ونیولې برای قرار چاړه راواخیستل پر دواړو باندې راکش که په یوه الله اکبر دواړې روانې او که یې راولال که سول الله اکبر یې ووایه دا یو حلال کړي وروسته یا بل راکش کړي الله وایه بیا بل الله اکبر پر غاړې کښېنه پر وایه دوم په کس یې پر کښ مرداري شي دغه ګرده خبرې دا خو به دا صفیه پله درته ووایم وروسته به دا خبرې درته واضح شي دا عنایه و فتح القدیر نم جل 504 فقانفي دریم جل 199 حقانیه پنځم جل 399 تحتاوي د درې مختار څلورم جل 150 او درې مختار د مختار پنځم جل 200 فقانفي په صوب الجديد پنځم جل 102 ملتقى لابور څلورم جل 150 محمودیات صدرشتم جل 114 امداد الاحکام څلورم جل 250 امداد الفتاوا دریم جل هغه 514 کفایت المبتدع اتم جل 255 اصل الفتاوا وم جل 440 او باری رای کاتم جل هغه در نجر شمه او سا اسعدیه څلورم جل 391 کاملیه دغه کاملانه مناج السنن پنځم جل 140 دا بل خبره تاسو ډیر دا خبره ګروي دا د خارجي شرکان چې راځي اته خلکو د خبرې په کړی وي په افغانستان کې ولایت دی هغه ولایت علما ویلي ولدا چې دی دا چرګان چې د خارج راځي د حلال دي هر څه چې راځي خو دې پر طریقې شرعي پر نوښته دي چې پر طریقې شرعي حلال شوی دي نو ولې دغه خو یو چا ورتول چې د املا ورته درېدلې و نه وروه د ورته ویلي و چې ولې ورته درېدی ابل ویله ولدا روا دي ولې روا دي ولې چې غوښ خراب وخورم پر ما نه لګېږي دا پر ما لګېږي نو ځکه روا دي دا یې کینې ویلي وه لیکن دا خبره ته چې واوري شیخ الاسلام محمد تقي عثماني رحمه الله تعالی وایي زه خپله ورله ورته ودرېدلم دا په احکام الذبایح کې د مستقل رساله په بحث کې چاپ ده دا د جوړه کړې هغه وایي زه چې ورته ودرېدلم دا چرګان په ماشین راته ودې چړې په ډېر ځایو کې خو داسې سړی نه ورته ویل الله اکبر یا نه وایه بلکې چا پر چاړه نه ویشته او خامخا په خوله الله اکبر غواړي پر چاړه کې پایه نه راولي دوهم که چیرې الله اکبر هم دوی ویله یو الله اکبر یې وایه خو دغه چرګان چې دوی ورته راوستله په یوه پله هغه د ګردو غاړې په یوه پله پر چاړه نه برابرېدل چې پر یوه پله برابرې نه شي نو هر چېرته چې جلا حلالېږي خپل جلا الله اکبر غواړي جلا څوک ویلی الله اکبر دلته جلا الله اکبر نه و نو درک نه سو معلوم یو حلال سو یا هغه دوه چې متصل راغلي و هغه حلال سو یا درې چې متصل نور مردار سو مردار و حلال سره ګډ سو او اصل په دې اشانو کې درته ویل چې دا حرمت دی حرمت ځکه دا خو پر حلال موقوفه دی دا ډېره اوږده موږ بل وخت کې قاعده ویلې وه هغه قاعده ده قاعدې ته ماسې مې اشاره درته وکړه او بل دا دی درېیمې دا وجه ویل چې دا زکات خو اختیاري زکات وکړي لیکن دا به استراري راځي دغه چاړه خاص پر غاړه نور برابرېدل ګاز به پر سر برابر شو ګاز به پر سینه برابر شو نو له دغه وجې څخه دا څوک دي دا جایز نه دي دا مردار دي او که یو ځای سړي ته معلوم وي چې دا سم حلاله یا بل هغه نو جلا مسله ده خو دا دی دا په لګېدو په دې شان باندې کېږي دا مستقله رساله شیخ الاسلام جوړه کړې زموږ څخه خلک ډېر پوښتنې کوي دا رساله دې وګوري بس ډېر د دې لپاره کافي ده والله